هارون سورانی ځوان لیکوال دی، په اردو او پښتو ژبو یې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړي په دې وروستیو کې د پښتو ژبې د استاد شاعر ارواښاد قلندر مومند سباوون کتاب اردو ته ژباړلی چې صبح دم نوم یې پرېښی دی. له هارون سورانی سره مو په دې موضوع خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلې چې ولې د لسګونو استادو شاعرانو په منځ کې د قلندر مومند د کتاب ژباړې ته مټې بډ وهلې. قلندر صاحب یو داسې شخصیت و، زه وایم چې د پښتو په ادب کې به ډېر داسې کم شخصیتونه پیدا شي. مستقبل کې خو زه نه وینم چې داسې شخصیت بیا پیدا کېږي. د دوی چې کوم فکر دی، د دوی چې ویژن دی، د دوی چې کوم سوچ دی، نو همدا وجه وه چې د دوی د کلام انتخاب ما وکړو او د دوی چې کوم د ترقي پسندیت دپاره د دوی هلې ځلې وې. بل یو داسې شخصیت دی چې نه صرف دا چې یو ادبي شخصیت و، که موږ د سیاسي اړخ ته وګورو نو یو غټ سیاسي مبارز هم و، او که دې ته وګورو چې یاره د تعلیم په دغه باندې نو یو پروفیسر هم و، استاد هم و، یو صحافي هم و. نو چې د دومره خوبیو نه ډک شخصیت وي، نو زه وایم چې که د دوی فکر د پښتنو نه علاوه هغو خلکو ته هم ورسي کم چې په پښتو نه پوهېږي، نو زه وایم چې زما لپاره د دې نه بل د ترجیح قابل شخصیت نه و. صحیح. او تاسې اردو ته د شعر ترجمه وکړله او هغه هم د یو استاد شاعر د شعر د قلندر مومند د شعر، نو دا راته ویلی شي چې په صبح دم کې د اردو لوستونکي د قلندر صاحب د پښتو شاعرۍ ترجمه په نثر کې لولي که نه هلته په شعر کې دغه ترجمه شوې ده؟ نه جی، دا ما چې کومه ترجمه کړې ده په شعر کې مې کړې ده، منظومه ترجمه ده. او د دې سره د دې کتاب یو دا خوبي به هم درته ووایم چې کوم چې د قلندر صاحب کتاب سباوون نو ډېر وخت شوی دی چې هغه په مارکیټ کې هم نه میلاویږي، ایډیشن یې ختم شوی دی، بل څوک داسې شته هم نه چې هغه چاپ کړي، نو هغه هم ما ورسره چاپ کړی دی. لکه په یو مخ باندې پښتو ده او مخامخ ورته په اردو کې همها غزل دی یا نظم دی. نو دا ما په دغه کې کړی دی، منظومه ترجمه مې کړې ده. یقینا چې ما ته ډېر زیات مشکلات هم و ځکه چې ژبه زما خپله نه ده، خو به هر حال الله پاک کامیابي راکړه. دا کتاب ستاسو او د لوستونکو په مخ کې دی. صحیح. سباوون کې نظمونه هم شته خو غزلې پکې زیاتې دي. د غزل بلې ژبې ته د غزل په بڼه اړول دا به یو ستونزمن کار نه و، ځکه هغه ژبه کې به هغه قافیه او ردیفونه څنګه برابرېدل؟ او کنه دا غټه مسله ای، خو به هر حال ما تر خپل وسه دا کوشش کړی دی چې هم هغه قافیه او هم هغه ردیف وکاروم کنه. خو به هر حال چې کم ځای کې ما ته داسې مشکلات راغلي دي. بل دا چې قلندر صاحب د ډیرو ژبو استاد او ډیرو ژبو د مهارت لرلو، نو اکثر پکې داسې دوی غزل چې کم دی د چا وینا چې ډیر ټیکنیکل غزل لیکلی دی، نو دومره سړی چې سنه دغه لري مهارت تجربه لري یا په ژبه عبور لري، نو زه وایم چې دومره زیات ګران کار نه دی چې قافیه راولې یا ردیف هغه استعمال کړي. نو ما کوشش دا کړی دی چې اول خو هغه قافیه ردیف ما استعمال کړي، بهرحال کوم ځای کې ما ته مشکل پیښ شوی دی، نو هغه ځای ما بیا خپل ردیف یا خپله قافیه راوړې ده. صحیح. نو تاسو خو د پښتو ترڅنګ په اردو ادبیاتو کې هم د ایم ای ډیګري لرئ، نو خامخا په اردو پوهیږئ. دې نه وړاندې مو بله څه تجربه وه چې د پښتو کوم شعر یا نثر تاسې واړوئ اردو ژبې ته؟ یاره جی بالکل مې دا تجربه مې په ړومبي ځل وکړه، او زما خواهش د دوی یو ډېر مشهور غزل دی، هغه زه چې د لسم جماعت طالب علم ممکنه، نو هغه وخت به ما اورېدو ګلزار علم ډېر په مزیدار دغه کې دون کې ریکارډ کړی، ستا له دره چې په بل لوري قدم ږدم گویا هر قدم په لور د جهنم دم. نو بنیادی زما د دې ترجمې محرک چې کوم ادا غزلو دا د هغه وړوکوالي نه زما په ذهن کې پروت او وړومبۍ ترجمه ما د دې غزل کړې وه، حالانکه دا په سباوون کې نشته، د دوی په بل کتاب رڼایي کې دی. صحیح. خو اوس په دې کتاب فلیپ چې کوم دی، بیک فلیپ چې کوم دی، په هغې باندې ما چاپ کړی دی، دې ترجمه هم ما کړې ده. صحیح. د صبح دم کتاب اردو ویونکي ولس ته څنګه رسیږي؟ ځکه اردو ژبې خو صحیح د پېښور کې هم شته دی، په پښتونخوا کې، خو پنجاب کې او سند کې اوسیږي یا نورو صوبو کې چې اوسیږي، هغې ته به دا کتاب څنګه رسیږي؟ د رسولو څه لاره مو ورته پیدا کړې ده؟
یاره جی په دې کې خو به زه ووایم چې رسېدلی دی دا کتاب په زما د کوشش نه وړاندې رسېدلی، ځکه چې یو زموږ ملګری اقبال حسین افکار صاحب دی، نو هغوی دا کتاب ځان سره وړی و، هغه اسلام آباد کې اوسي. صحیح. نو هلته یو تنظیم د انډس کلچرل فورم، صحیح، دا د پاکستان د قومي سطح تنظیم دی او د ژبو متعلق تحقیق او خصوصا د چې کوم مورنۍ ژبې دي او داسې ژبې چې هغه ورکېدونکې دي، نو د هغې د بیا د ژوندي کولو او د دوی د برقراره ساتلو د احیا دپاره هغه لګیا د کار کوي. نو د دوی په وجه باندې هغه کتاب هلته رسېدلی و. نو هلته اردودانه طبقه چې کومه دا څو کسانو ما ته کال وکړو، هغه کتاب یې زما ډېر دغه کړو چې یاره دا کتاب مونږ کتلی دی، او بیا ما ته دا مقام راکړه چې په فروری کې زما د دې کتاب رونمایي هلته په اسلام آباد کې وشوه، د اردودانو په منځ کې وشوه، د دې انډس کلچرل فورم په واسطه باندې په لوکویرسا کې. نو هلته د مورنۍ ژبو 3 ورځې فیسټیول و، په هغې کې څو کتابونه و، نو د زما د دې کتاب دغه هم وشو. او لاهور کې چې کوم یو هلته هلکه ارباب ذوق تنظیم دی، نو هغوی هم دغه اراده لري ما ته کال کړی و چې هلته مونږ په لاهور کې به د دوی د دې کتاب د رونمایي پروګرام جوړوو. صحیح، ډیره زیاته مننه هارون سوراني صاحب. داسې څه ممکنه ده چې تاسو لپاره داسې ځای کې چې تاسو سره همدا کتاب اوس وي چې که یو غزل د کلندر صاحب تاسو راته ولولئ پښتو کې او د هغې هغه اردو چې تاسو څنګه ژباړلی هغه هم اورېدونکي واوري، خوند به هم ترې واخلي، که دا کار ممکن وي؟ زه به وګورم چېرته اخوا دېخوا وګورم، دلته زه چې کوم ځای ناست یم که کتاب چېرته په لاس راغی که نه، نو تاسو ته به غزل واورم. دا د کتاب خو ما لاسته کړو. نو دا یو غزل دی، یو شعر به د پښتو که مکمل غزل په پښتو کې ووایو، بیا په اردو کې مکمل غزل په پښتو کې ووایو، بیا به راته مکمل غزل په اردو کې ووایو. ښه جي. دا غزل دی، مطلب ده چې بې له تا راغلې بیا شپې ورځې د ګل شوې، بې له تا راغلې بیا شپې ورځې د ګل شوې، بیا شراب راته خناب سترګې د مول شوې، او چې زما دا سرکش فکر یې رنگین کړو، اوږدې زلفې زولنې شوې که سنبل شوې، او څه قیامت دی مسیحا ته آواز وکړئ، څه قیامت دی مسیحا ته آواز وکړئ، هغه سترګې اموخته په تغفل شوې، او د صیاد د مخ سرخي د یو په دوه کړه، د صیاد د مخ سرخي د یو په دوه کړه، ای بهاره نه د ګل نه د بلبل شوې، او چې ستا مخ او زما ذهن پرې روښان و، په دې دور لاړې هغه ډیوې ګل شوې، او ستا د زلفو د ګروالي قایل کېږم، د حالاتو د غرمې د تقبل شوې، او په سبب د غزال سترګو چې استای تذکرې د کلندر د تغزل شوې. دا دومره ما زه به وایم چې اتفاقا داسې غزل راغلی، دومره کنکریټ دغه دي الفاظ دي که نه. بلکل، اوس سړی حیرانېږي چې دا به څنګه اردو ژبې ته وړي، خو اوس به یې واورو، توکل په خدای ستاسو کار به وګورو. جی بس دا ترجمه تاسو مخکې وړاندې کوم. تیرے بغیر آ گئے پھر دن بہار کے، تیرے بغیر آ گئے پھر دن بہار کے، مشتاق ہیں ہم تیری نظر کے خمار کے، اور رنگین کر گئے میرے سرکش خیال کو، رنگین کر گئے میرے سرکش خیال کو، زنجیر سے گیسو تیرے سنبل کی تار کے، اور برپا ہے حشر جا کے مسیحا بلائیے. شعر دیکھا نا، سقیامت مسیحا تا آواز اکڑی، برپا ہے حشر جا کے مسیحا بلائیے، ہم سامنے ہیں ان کے تغفل کی مار کے، اور سیاد کی آنکھیں ہی فقط لال ہوئی ہیں، سیاد کی آنکھیں ہی فقط لال ہوئی ہیں، بلبل کے ہیں نہ گل کے ہیں یہ دن بہار کے، اور جن سے تمہارا چہرہ میری فکر تھی روشن، جن سے تمہارا چہرہ میری فکر تھی روشن، وہ سب چراغ گل ہوئے ہیں راہ گزار کے، اور قائل ہوا بکری ہوئی زلفوں کا تمہاری،
قائل ہوا بکھری ہوئی زلفوں کا تمہاری، حالات کی گرمی کو کڑی ہیں پکار کے، اور مکتا کے کرتا ہے مدح چشم غزالاں ہی کلندر، کرتا ہے مدح چشم غزالاں ہی کلندر، سب لوگ معترف ہیں اس کے غزل زار کے۔